سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، زه همیشه کوشش کوم ستاسو د پوښتنه راوالم او تاسو ته پې ویډیو جوړه کړم، تاسو ته جواب درکړم. نن مې د یو ملګري پوښتنه راخیستې ده. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې آیا زه په قبولۍ ریسیپیسي باندې، یعنی چې کله اسناد یو کس واخلي او د ریسیپیسي بدله کړي ورکړي، په هغې باندې بل کوم اروپایي هېواد ته سفر کولی شم او که نه؟ نو ملګرو، تاسو په قبولي ریسیپیسي باندې که هغه 10 کلني او که 4 کلن اسناد دي، تاسو هیڅ یو هېواد ته، بل اروپایي هېواد ته سفر نشئ کولی. حتی تاسو په کاخت سجو هم سفر نشئ کولی. قانونا تاسو یو هېواد ته حق نه لرئ چې تاسو د اروپایي یو هېواد ته هم تاسو حق نه لرئ چې تاسو په کاخت سجو یا په ریسیپیسي باندې تاسو سفر وکړئ. تر څو تاسو تدخل رواج نه اخیستی، نو تاسو سفر نشئ کولی. زه داسې ډېر ملګري ما لیدلي، داسې ډېر اوازې ما اورېدلي دي. بعض ملګري خلکو ته مشورې ورکوي چې تاسو پلانکي هېواد ته په ریسیپیسي باندې یا په کاخت سجو باندې تاسو سفر کولی شئ. ولې دا ټولې غلطي مشورې، دا ټولې غلطي خبرې دي. قانونا تاسو یو هېواد ته هم حق نه لرئ چې تاسو په ریسیپیسي باندې یا په کاخت سجو باندې، که هغه 10 کلن اسناد دي او که هغه 4 کلن اسناد دي، په یو اسناد هم تاسو په ریسیپیسي او کاخت سجو باندې یو هېواد ته، یو اروپایي هېواد ته هم سفر نشئ کولی. هر کله چې تاسو تدخل رواج واخیستو، نو بیا تاسو هر اروپایي هېواد ته په اسانۍ سره بیا سفر کولی شئ. تاسو بیا قانوني اجازه لرئ، حق لرئ چې تاسو وغواړئ هر اروپایي هېواد تاسو سفر کولی شئ. ولې قانونا په تاسو په قبولۍ په ریسیپیسي باندې یو اروپایي هېواد ته هم سفر نشئ کولی. نو داسې مشورې چاته مه ورکوئ. که هر څوک تاسو ته داسې خبرې کوي، نو دا غلط معلومات دي، دا غلط خبره ده، غیر قانوني کار دی. که چیرې تاسو په ریسیپیسي یا په کاخت سجو باندې سفر کوئ او تاسو ګیرېږئ، نو دا یو غیر قانوني عمل دی او د دې ورته عکس العمل سره به تاسو مخامخ کیږئ. نو ښه خبره دا ده چې تر څو تاسو تدخل رواج نه اخیستی، تر هغې پورې تاسو یو اروپایي هېواد ته هم سفر مه کوئ. نو امید ده چې ورور خپل جواب اخیستی. تاسو که هر څوک پوښتنه لري، خپلې پوښتنې په یوټیوب چینل، زما په یوټیوب چینل کمنټس چې کومه برخه ده په سیکشن کې، په هغې کې تاسو خپلې پوښتنې پرېښودلی شئ او انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ټولو ته جواب درکوم. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. په مخه